د هرات 650 بستریز حوزوي روغتون د هیواد په سطحه یو لوی روغتون دی چې د زون په سطحه فعالیت لري او د هرات په شمول د غور، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو څخه هم دلته ناروغان لیږدول کیږي. خو د ناروغانو د کورنیو غړي د دې روغتون د ډاکټرانو څخه شکایت لري او زیاتوي چې ډاکټران د دوی ناروغان ته پاملرنه نه لري او په ښه توګه رسیدګي نه ورته کیږي. یک تعداد کمکار از دکتر صاحب شما میپذیرین نمیپذیرین، یک تعداد شما که ما بین خود میشینید میگین نمی آدم راست میگه، بپذیرین که یک تعداد دکتر صاحب و نرس‌ها نهایت کمکار است، بی توجه است، به مریض توجه نمیکنه، او چیزی که باید مطابق با لایحه وظایف باشه توجه نمیکنه. ما امیدوار هستیم او طبقه دکتر صاحبایی که کمکار است یک کمک به خود بین از خدا بترسید. متاسفانه دکترایی که داریم اصلا متوجه نیستم. دکترایی هستم که قبلا اینا سند گرفته بودم به دولت پیشین که بوده به ذریعه پول و چی و فلان کارا اونجا کار میکنم، ولی اصلا متوجه نیم که چجوری دوا کار کنم، چی کار بکنم، چی کار نکنم. به طفلی که فرض مثال 3 ساله دوای 25 ساله رو کار میکنم. په همدې حال کې د دې روغتون بستري ناروغان د دوی خبرې بې بنسټه بولي او زیاتوي چې ډاکټران تل د دوی په خدمت کې دي او په هر حالت کې د دوی پاملرنه کوي. هر وقت که اگر یک مشکلی بشه هم که بخوایم همودم حاضر میشه دکتر میای پیش ما، پیشگیری مثلا درد میزنه. همه دکترها به خدمت هستن، همیشه دیگه به خدمت میرسن، شب روز به خدمت هستن. معشوق میشه که برای شفاخانه هم که تا ان شاء الله خدمت 100% میشه خدمت مینن، همه چیز امکانات میرسه. خیلی خوبه دکتر صاحب خیلی خدمت میکنن، رسیدگی میشه، چند شوی میشه ما میگیم به ما خیلی خدمت. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین بیا په دې روغتون کې د کادرونو د کموالي خبرې کوي او زیاتوي چې د عامه روغتیا وزارت ته طرحه وړاندې کړې ده او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل کړي. یو څه ډاکټر صاحبان کمبود لرو موږ په مختلفو بخشو کې لکه په اطفال کې، په داخله کې، په جراحي کې چې ډاکټر صاحبان څه کادرونه کم دي چې هغه موږ پیشنهاد کړي دي. ان شاء الله په آینده کې واغه اعلان ته ولاړ شي د رقابت آزاد طریقه څخه راځي جذب شي څلور ستونزې پر دې برابر او ان شاء الله هغه مشکلاتونه موږ د وزارت د رهبري سره پر جریان کې شي دي. ان شاء الله هغه آمادګي شولې د مشکل ان شاء الله په لنډ وخت کې حل شي. د فیضان په خبره دې روغتون ته په ورځ کې 1500 تر 2000 ناروغان راوړل کیږي چې ډیری یې د نورو ولایتونو څخه دي او ځینې د شخصي روغتونونو څخه چې هلته تداوي نه کیږي دلته لیږدول کیږي. د هرات حوزوي روغتون روزانه په حدود کې د 1.5 الی 2000 مریضان مراجعین لري چې هر ورځ د هرات حوزوي شفاخانې ته راځي. ما درته وویل مخکې چې هغه د حوزې په سطحه مریضان راځي، د مختلفو ولایتو خراب مریضان راځي او پر هغه سربیره باندې د شخصي شفاخانو کوم خراب مریضان چې دي چې هغه نشي کور کولای، نشي تداوي کولای، هغه هم د هرات حوزوي شفاخانې ته راځي. د هرات په حوزوي روغتون کې 2 متخصصین ډاکټران او 142 ترینري ډاکټران دنده لري او د دې روغتون د مسؤلینو په وینا په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ډاکټرانو کې زیاتوالی راشي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، د هرات 650 بستریز حوزوي روغتون.